السلام علیکم دوستانو، خدای دې چې جوړ روغ یاست. راځئ نن د فوټوشاپ پروګرام شروع کړو. فوټوشاپ چې خپله د اډاف کمپنۍ یو پروګرام دی چې د عکسو د جوړولو او ویډیو کم د ویډیو د جوړولو دپاره هم استعمالیږي. داسې یو پروګرام دی چې په هغه کې کولی شو په پراخ کچه ایډیټ وکړو چې ډېر ښایسته ټولز لري په خپل ځان کې او موږ کولی شو د هغه څخه استفاده وکړو. او فوټوشاپ داسې یو پروګرام دی چې هغه اوپن سورس دی. موږ کولی شو چې که زموږ کوډینګ زده وي نو موږ کولی شو چې د فوټوشاپ په دننه کې موږ لاسوهنه هم وکړو او په خپله خوښه ځان ته جوړ کړو. راځو د فوټوشاپ درس شروع کوو. که مو تر اوسه زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ د راتلونکي ویډیوګانو د فوټوشاپ ته د تریس او نورو د کمپیوټر او موبایل د جوړولو د زده کړو دپاره دا زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ او ضرور ویډیو سره لایک کړئ او د حاضرۍ دپاره لاندې په ویډیو کې د ویډیو په کومنټ کې یا پوښتنه که لرئ پوښتنه وکړئ، که نه فقط خپل نوم ولیکئ. دا فقط زموږ د شاګردانو دپاره. راځو د فوټوشاپ په درس شروع کړو. لومړی اوس ما یو لیر راخلاص کړی دی. بیرته ځینې وزم د فوټوشاپ څخه فوټوشاپ د سر خلاصو. دا چې ما سی سی فوټوشاپ انتخاب کړی دی، فوټوشاپ سی سی. دا مې د دې په خاطر فوټوشاپ سی سی انتخاب کړی دی چې فوټوشاپ سی سی په هر کمپیوټر کې کمزوري که ضروري په هر کمپیوټر کې ښه فعاله کار کوي. نو هېڅ مشکل نشته، نه کمپیوټر لوډوي او نه هم دوی خپله زیات ظرفیت لري چې د کمپیوټر هغه کم ریم چې دی هغه ډېر مصرفه کړي تر څو کمپیوټر جام شي. نو دوی کمپیوټر په هر که فقط د کمپیوټر 2 جی بي ریم هم وي دوی کار پکښې کوي. که دغه اپلیکیشن که څوک غواړي کولی شي زموږ په د ګوګل ډرایو څخه یې ډاونلوډ کړي چې لینک یې په لاندې ډسکرپشن کې پروت دی. راځئ په فوټوشاپ درس شروع کړو. لومړی چې فوټوشاپ راخلاص شو کنټرول ان په وهلو سره موږ کولی شو چې نوی لیر خلاص کړو او د کنټرول او په کښېکاږلو سره موږ کولی شو کنټرول پلس او یا کنټرول سره یو ځای او وال سره موږ کولی شو یو ځای د یوه خوا څخه عکس ورته راوړو. اوس راځو نن د فوټوشاپ پروګرام عمومي د دا صفحې معرفت کوو چې دا صفحه کې کم شیان شته. راځو اول دې ته کیپشن بټن ویل کېږي. کیپشن بټن دې ته منیو یا ټیب بار ویل کېږي. یو فقط د فایل چې دی دا منیو ده، نو دا ګر ټیبونه دي. دې ته ټیب بار ویل کېږي. دې ته بیا ټولز بار ویل کېږي چې دا بیا خپله ټولز دي. د هر د ټول چې دي د فوټوشاپ ته ټول مهم څه چې دي همدغه ټولز دي چې پر دې به موږ انشاءالله ډېر کار کوو تر څو وکولی شو چې د فوټوشاپ څخه اعظمي استفاده وکړو. دا بیا چې دی د هر ټولز مطابق موږ ته نوې منیو راخلاصېږي، نوې د ټولز مطابق نوې سوالات موږ سره راخلاصېږي چې د هغه به موږ کولی شو چې د دغه ټول مطابق دلته سیټینګونه وکړو. پسې دې ته کلرز ویل کېږي. کلر په بغل باندې موږ کولی شو چې د کلر او د برش ټولز یا هغه کوم سامان چې دي هغه دلته موږ پیدا کړو. پسې لیر چې دي په دې ځای کې موږ کولی شو د دې ځای څخه لیر لاک ځینې څه کړو. په مثال راځو اوس د کنټرول ان په واسطه موږ نوی لیر راخلاصوو. نوی لیر څه رقم غواړي په دغه اندازه یې غواړي. دلته اوس یو څو مهم شیان. اول د لیر نوم دی، د هغه نوم دې خوښ دی، که دې نه خوښ دی دې لای څخه کولی شي چینج یې کړي. پسې د پریزیټ چې دی دا ته کولی شي چې په خپله خوښه هم جوړ کړي او کولی شي چې د دې ځای څخه بل نه مراد کړي. اوس په دې ځای کې اول 900 په 840 کې چې دا د ټولو د لیر هغه اعظمي یا خوندور اندازه ده چې نه ډېر غټ دی چې هلته بیا که ډېر غټ شي سایز یې تقریبا د یو عکس سایز 15 MB ته رسېږي. دا بیا ډیفالټ چې خپل د فوټوشاپ پروګرام څنګه سایز لري هغه سایز دی. دا یو ایس پیپر دی. داسې د پورټریټ دپاره د عکس دپاره که غواړئ په داسې اندازه وسیلې دي. د عکس خانولو دغه کاروي. د ویو د صفحې دپاره، د موبایل د ډیوایس دپاره، د فلم یا د ویډیو دپاره او کاسټوم. که کاسټوم کاروئ معنا په خپله خوښه کاروئ کې ورته تغیروئ او که یې نور تغیروئ نو دا بیا کولی شئ چې په دغه ځای کې جوړ کړئ. اوس راځم په دا 900 باندې کلیک کوم. د دې څخه وروسته موږ دلته څو نور دغه لرو چې یو ویب دی معنا پراخوالی دی، های لوړوالی دی چې د دې د اندازه کولو واحد چې دی دا پیکزل دی. پیکزل چې دی موږ دلته د اندازه کولو لپاره نور واحدونه لرو لکه انچ، سانتي متر، ملي متر، پوینټ، پیکس دی او کالمن دی. دا اندازه کول واحدونه لرو. خو پیکسل چې دی د عکس اندازې لپاره ډېر خوندور واحد دی چې بیا که موږ ته یو څوک یو پروجیکټ یا پروژه راکوي چې دغه رقم عکس دا رقم یو شی موږ ته جوړ کړي هغه موږ ته د پیکسل اندازه راکوي چې دغه نه په دغه کې راته جوړ کړي. پسې ویډ دی، پراخوالی دی، پسې ریزولوشن دی. ریزولوشن که غواړئ چې غټ عکس جوړ کړئ، ښایسته عکس جوړ کړئ نو د دې ریزولوشن باید 300 وي.
او که غواړئ چې د عکس دلته بیا د ریزولوشن اندازه به چې د پکزل پر انچ ده، پکزل پر انچ تقسیم. پسې راځو دلته دا ډېر مهم موضوع ده چې کلر چې دی موږ په فوټوشاپ کې 3-4 رقمه کلرونه لرو چې یو ګریسیکل دی، یو RGB دی، یو سیموایکي دی او داسې نور هم چې دا درې چې دي دا ډېر استعمالېږي چې د ګریسیکل چې معنا خړ رنګ ورکوي په مخ، تور سپین یې راولي. RGB چې دی دا 3 رنګه، R معنا ریډ معنا سور، G معنا ګرین معنا زرغون او B معنا بلو معنا شین. پسې سیموایکي دی چې دا خپله د فوټوشاپ رنګونه دي چې موږ کولی شو ورته اضافه کړو. پسې هلته موږ ته وایي چې تاسو څنګه غواړئ د لیر دپاره څه رقم رنګ غواړئ. اوس دلته وایټ بیکګراونډ کلر غواړئ چې بیکګراونډ کلر ورکړي، دلته بیا موږ 2 شان لرو. ښه په دې کې یو بیکګراونډ کلر دی، یو د بیکګراونډ سربیره دا خط یا کوم شی چې موږ لیکو د هغه کلر دی چې دا راتلونکي موضوعګان دي. نو که غواړئ چې د هغه بیکګراونډ کلر ورکړي او ټرانسمیټ هم دغسې. پسې دلته کلر پروفایل دی، کولی شئ دلته ځینې دا اوس چې ما کوم لیر خلاص کړی دا ما خپله دلته په دغو ځایو کې داسې کولی شو چې د کوم لیر چې موږ راخلاصوو د هغه لیر هغه ځانګړتیا موږ دلته پیدا کړو. اډاب RGB په 1998 کې دغه شوی دی. اډاب اپل کمپنۍ RGB دا ګوره دا هغه کوم ځانګړتیاوې دي هغه. پسې هلته موږ یو رنګ جوړ کړی دی، که غواړو دغه رنګ یا دا کوم د لیر اندازه چې موږ جوړ کړی دی دا سفت کې پر دې سیو پریزیټ باندې کلیک وکړه او که غواړئ چې دغه چې تا جوړ کړی دی دا بیرته ایسته کړئ نو دلته دا لاندې اپشن به فعالېږي چې هغه بیا ډیلیټ په نامه دی، ډیلیټولی شي. اوس اوکې پر ووایم چې موږ سره یو څه وخت نیسي دا یو څه انتظار غواړي. ښه موږ سپاره خلاص شوله. اوس دا زموږ هغه ورکینګ ایریا چې ورته وایي دې ته زموږ هغه ورکینګ ایریا وایي چې دا ځای څخه موږ کولی شو چې د فوټوشاپ یو عکس راوړو یا د بل عکس څخه یو څه ایسته کړو، بیا پر دې باندې کښېږدو، بیا هغه ته دریشي چې ورغوندي د فوټوشاپ والا یا د کوم عکس خانه والا دا هم د دغه ځای څخه کار کوي، اخلي چې دا رقم یو لیر راخلاص کړي، دې ته خپله لیر ویل کېږي. لیر راخلاص کړي، پر هغه لیر بیا هغه کوم عکس دی هغه ریسایز کړي یا پر کښېږدي، بیا وروسته هغه ته دریشي ورواغوندي یا ځینې نور داسې څه اضافه کړي. خو دا کارونه به ټول انشاءالله موږ کوو په راتلونکو ویډیوګانو کې. اوس یو څه چې بل پاته دي هغه د فوټوشاپ پروګرام دغه ځینې ټولز معرفت دی. اوس زه راځم دلته فوټوشاپ یوه دغه ځانګړتیا لري چې موږ کولی شو چې د فوټوشاپ هر ټول ځای ته تغییر ورکړو. ګور کولی شئ دلته په خپل درته کښېږدي یا کولی شئ دا په هر فوټوشاپ کې دا امکان لري. ګور دا کولی شئ دلته درته کښېږدي دا په داسې شکل هر دغه یې کولی شئ چې د خپل ځای څخه رالرې کړئ، هر څه یې کولی شئ چې د خپل ځای څخه رالرې کړئ. ګور دا لیر چې دی دا لیر هم رایسته کوم، ګور لیر هم رایسته خپل ځای څخه هر څه یې کولی شئ چې د خپل ځای څخه ایسته کړي او بېرته یې پر خپل ځای کښېږدي. دا ستا د هوسایي لپاره تر څو بیا مشکل درته جوړ نه شي نو په دې خاطر ته کولی شئ چې هر څه ریسایز کړئ. ښه تر دې ځایه که مو زموږ ویډیو خوښ شوی نو ضرور ورسره لایک کړئ او سبسکرایب مو هېر نه شي تر څو راتلونکي ویډیوګانې پر تاسو پورې ژر ورسېږي.